اوس هم که څوک سبق وایي یا څه نه وکړي څه فایده به وکړي که هغه ګرده لاړ شي دا پښتون تحفظ مومنټ کې چې کوم لیډران دي دوی به ورو ورو هغوی هم مړه کړي چې څنګه دوی دا چاودنې کوي دوی به وایي چې دا هم ټیرریست راغلی او بهر نه او دا دوی مړه کړو نو تاسو څه ته ناست یئ چې دا ټیرریست د بهر نه راځي تاسو یې خپله کوئ ځکه نو زما ګلخانان ته دا میسج دی چې پلیز اوس هم وخت شته ما ته دومره خبرې مې وي نه راځي یا دونه زه کلیر نه یم خو دومره کلیر یم چې څه رښتیا دي هغه دا دي او چې کوم څه دروغ دي هغه د ISI والا وي نو پلیز د خپل خلکو سات ورکئ د دې ټایم دا نه دی چې تاسو لږې پیسې دومره پیسو باندې به څه کوئ آخر به تاسو هم ووجني د هغې پیسو باندې څه فایده ونه شي چې په کم نوم په کم پیسو تاسو خرڅ شوي یې هغه به تاسو له څه ګټه درنه کړي خو چې خپل خلکو له پورته شئ هغه به تاسو له ګټه درکړي هغه به موږ له هم ګټه راکړي نو په دې خبره پوه شئ او مننه